رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا كان يوم صوم احدكم کله چې ستاسې د یو چا روژې فلا يرفس دا سړی د رفس نه کوي فلا يرفس دا سړی د رفس نه کوي او دا رقم په حدیث شریف کې راځي ولا يسخب د دې دوه تورو معنا دا ده چې دا سړی دی هغه خبرې د جمعات فحش کلمات دي نه وایي په عام اوقاتو کې سړی په خبرو کې بعضې خلک په خوله کې بېباکي بدې خبرې ډېرې کوي دا غټ غټ شیان وایي د روژې په حالت کې د مؤمن دپاره لازمه دا ده چې دی د دغو کلماتو ځان وساتي فلا يرفس ولا يسخب او بل تفسیر یې دا دی چې شکنځل دې نه کوي ولا يسخب دا معنا چې لوی لوی نارې و چیغې یعنې پر خلکو د نارې نه وي د خلکو عام اوقاتو کې انسان چې وږي اعصاب یې خوش کړي سړي ته ژر خشم ورځي بیا چې دلته تا یو عظیم عبادت شروع کړی دی هغه دونه لوی عبادت دی الله وایي دا عبادت زما دپاره دی الله یې د ځان عبادت بولي نو دلته ته په دا دونه لوی عبادت باندې مصروفه یې شیطان ډېرې ډیکې درکړي چې تا په چا سره په جنګ په جنجال باندې واچي نو دغه شیانو سره به سړی پام کوي خصوصا بیا په کور کې د زنانو سره د زنانې چې زموږ او ستاسې خویندې مندې دي هغه زموږ او ستاسې د کور خادمانې دي زموږ او ستاسې د کور زینت دی زموږ او ستاسې کور ورباندې ښایسته دی انو ستا روژه نیولې ده پر ګردو زنانو احسان ما اچوه وروره لږ کنټرولوه یې په دې کنټرول کې تا ته الله تبارک وتعالی اجر درکړي فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې تا سره چا جنګ کوي د روژې حالت دی جنګ یې درسره کوي یا یو چا شکنځل درته وکړه نو اوله وار د دې شکنځلو یا د دې جنګ جواب دا دی ته ورته وایې چې زما خو روژه ده د دې تورو دوه معناوې دي یوه معنا یې دا ده چې ده ته دعوت دی چې زما خو روژه ده د روژې په حالت کې سړی دا رقم نه کوي لکه دا ته چې کوي دویمه معنا یې دا ده اني صائم زما روژه ده د دې معنا دا ده چې زه د الله تبارک وتعالی او خواته تا ور پرېږدم زما انتقام دی له تا الله جل جلاله واخي زه خو د الله د حکم مطابق تا ته هېڅ لا نه وایم وینې دوې معناوې سولې دویمه معنا یې دا ده چې اني صائم زما روژه ده مقصد دا دی چې زه نه شکنځل درته کوم نه جنګ در سره کوم زما خو روژه ده ما ستا دا بدي و الله تبارک وتعالی ته پرېښې دا یې ډېره زوروره معنا ده اني صائم زما روژه ده زما روژه ده وایي دا رقم درته وایي ځینې روان دي والذي نفس محمد ما یو کال دا حدیث شریف دلته وویلی بیا ولاړم بازار ته د بازار سره روان وم اسرار په نامه باندې زموږ د کلي یو هلک زما سره دغه موټر چلوي زه سره ناست اسرار خان را سره و په لارې باندې بس یو سړی راته دغه سو بلکې ما موټر چلوي دی را سره ناست موټرسایکل باندې دوه ځوانان ناست و زما موټر نږدې کوي نو خو رشي په روډو باندې بس هغه راته دغه سوله بس زړه یې غوښتي جنګ را سره وکړي د ده اصرار لا دوه درې وارې ما ته ویل زه به ورشوه سم زه بیا دوی به لږ برابر کړم ښه پهلوان دی ته یې به لیدلی د ملک صاحب زوی ما ورته ویل ته خو یو وارې مشر د دې خبر دا زه کیسه درته کوم دا څه کیسه ده ته مازې یو ساعت کوې صبر وکړه ته مه ورشوه کېږه ته کار مه پلر بس هغه لږ سترګې برګې کې څه بیا خامخا ویلي روان سول چې روان سول مال دا امتحان د الله تبارک وتعالی له طرفه اوس یو ساعت کوې له مخه ما خپلو مقتدیانو ته دا بیان وکړي چې د روژې په حالت کې چا جنګ د سره کوي یا شکنځل درته وکړه ته ورته وایې زما روژه ده هغه امتحان الله تبارک وتعالی د دې اوس فوراً دستي پر ما باندې وکړي نو دا امتحان پر سړي باندې راځي الله دې موږ له امتحانو وساتي خو که داسې امتحان کې ولوي داس بس کوشش دا کوي چې هغه ته وایي اني صائم او دویم د خشم د کنټرول لپاره مهمه ده چې سړی اعوذ بالله وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خشم د سړي څخه خپله بس ځي دا د شیطان عمله پر انسان باندې او په دغه وخت کې د انسان عقل پر خپل ځای باندې نه وي پاتې